هر پښتون السلام علیکم ورحمت الله. زما د فیسبوک ټولو درنو ملګرو دوستانو، الله پاک هم جوړ لره هیله ده ښه به یې، روغ به یې، جوړ به یې، تازه به یې. دا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار او د کوم ځای ده دا لکه کوم ځای ده دا باغ نه دی دی پارمیاډي کې د خرما باغونو ته راغلي یو. ویډیو مې ځکه اراده وکړه چې ویډیو معلومات شریک کړم په دې خاطر باندې چې زمونږ وطنی تولید او داسې یو حاصل چې هیڅ یو ګمان او د چا به دا تصور هم نه و چې په دومره لوړه کچه د خرما بڼونه مونږ لرو په افغانستان کې او په داسې کیفیت او اندازې سره چې یعنې تاسې او بلکې ډېر خلک به دا تصور هم نه کاوه. دا د پرمیاډي سیمه ده او د خرما باغونه دي چې تقریبا دا اوس چې زه پکې ګرځم دا فکر کوم 100 جریبه باغ ده او ټول اوس حاصل ته رسېدلی او د دې سره خو څنګ کې بیا نوي تازه باغونه کېښودل شوي. خو اصلي خبره دا ده چې اوله چې مونږ راغلو دا د غرمه ټیم هم د ډوډۍ ملا نه ده خوړلې، نو یو دا د شرکت والا یو 4 دانې خرما راوړل د هغه دپاره ذایقې لپاره. تو درېږه زه دا پکې یو څو دانې راوباسم. دا تیار په هغه کې دي ښه. نو دغسې خرما وې لکه دا زما لاس وي چې دا دلته کیلو دوی وایي چې دا مونږ په 220 روپۍ بازار کې ورکوو. نو دغسې خرما په دې کیفیت باندې یقیني دا به د نړۍ په هیڅ برخه کې پیدا نشي، که پیدا کېږي خو دومره ذایقه به نه لکه د دې. نو 4 دانې ما وخوړلې. نو تاسې په رب باندې یقین وکړئ چې د 5مې د خوړلو توان مې نه درلود. دومره خوږې، دومره بیخي زه تعجب کې شوم چې زه دومره په لومړي ځل په افغانستان کې په دومره لوړه کچه په دومره ښه معیار له دومره ذوق او ذایقې سره زه خرما وینم. یعنې دا زما دپاره بیخي د تعجب وړ وه. او داسې تاسې ګورئ دا کته ټول باغونه دي رسېدلي دي، دا اوس تازه او په حاصل باندې راغلي او اوس د کانال شرکت له لوري بولې شوي دي او ملي تجارانو اخیستي. نو بیخي داسې تعجب خبره ده. او زما دلته ننګرهار کې چې څومره خلک دي دوی هم کولی شي چې ځمکې ولري نو دوی کولی شي چې دغسې باغونه هغه کړي. دلته راته د کانال د شرکت چې دې برخې کوم متخصصین دي هغوی راته ویلې چې ښه مراقبت او ساتنه یې وشي نو یو بوټی 4 کالو کې حاصل ته رسیږي. نو که یو سړی په خپله ځمکه کې 10 بوټي ولري نو دا فی الحال چې دي دا چې وینئ دا 200 ونې دي 200. نو دوی وایي چې موږ بولې لارې په 19 لکه روپۍ ورکړي، یعنې دولتي بولي پرې ویل شوې ده. خو که یو سړی 100 بوټي ولري 50 بوټي ولري نو دې دومره عاید دی چې د ستا چې څومره غټ کور وي په یو کال کې دې حاصل دې واخیسته خرڅ یې کړه نو هغه یقیني هغه د تا لپاره کفایت کوي او بسنه درته کوي. نو د افغانستان ټوله خاورې، ټولې ساحې، غرونه، هوارې د زراعت دپاره بیخي ښې هم برابرې دي. صرف چې لږ سرمایه ګزاري پکې وشي او لږ معلومات سړی ولري چې کومه برخه کې سرمایه ګزاري کوي هغې برخه باندې باید یو اندازه معلومات ولري چې څنګه او په کومه طریقه باندې کار وکړي. نو صرف دلته راغلي وو او تاسو سره زړه وغوښتم چې دغه معلومات درکړو. دا د پارمیاډي سیمه ده. نو پاس دا د انګور باغ چړۍ نه چې لږ رامخکې چې فارمونه چې شروع کېږي د ښي لاس ته دغه اول باغونه دي. نو دلته هم کولی شي دا 10 ورځې به دا میوه نور هم پاتې کېږي. نو چې راسئ تاسې هم د دې باغ نه مستقیما هم دلته داخل کې واخلئ او دوی د باندې نمایندګۍ هم لري شرکت والا بازار بېلابېلو برخو کې خرڅوي. خو پام کوئ چې د جلال آباد خرما په نوم باندې څوک در باندې نور رقم
کیفیته خرما خرڅنه کړي چې بیا به هغه د خپل تولید نه زړه بد وي. خو دغه خرما چې که دلته باغ نه ترلاسه شي نو بیخي به په معیار او په اصولو به برابر وي. نو خدای پاک هم جوړ لره. دا اوس مې راوشکوله که نه. تاسو پوره یقین وکړئ چې زه داسې الفاظ نه لرم چې د دې هغه ذایقه او خوند تاسو ته کې ووایم. دا څومره ذایقه لري، څومره خوند لري، څنګه درته تشریح کړم. ذوق ښکاري نه چې درته ویښیم دومره فیصده خوند پکې ده. خو بیا هم زمونږ وطنۍ میوه ده او موږ یې په شوق او په مینه او په اخلاص خورو او دا مسؤلیت هم ګڼو چې هېوادوالو ته د دې خپلو میوو او سبزیجاتو ترکاریو د دې په اهمیت او په ارزښت باندې خبرې وکړو او دې ته بازار موندنه وکړو. دا د هر افغان مسؤلیت ده چې موږ خپل کورنی تولید لرو نو نورو ته به ضرورت نه وي. دا تاسې ګورئ دا دې دپاره په دې هغو کې بند کړي سپینو جالونه ور اچولي. دا پخه خرما به یې ترې غورځي دې دپاره چې دا دلته وساتل شي. نور ملګري هم راغلي دي ګرځو چکر پکې ویو. الله هم جوړ روغ لره. پاتې ښه ورځ ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله.